دا یو روز سوال کړی دی موږ دلته د انګریزانو په دې ملکونو کې اوسیږو او دوی په باترومونو کې او د اودس ماتې په ځای کې اوبه نه استعمالوي دلته ټول ټیشوان استعمالیږي کاغذونه یا منادیل دا استعمالیږي نو د دې نه بعد چې کله موږ اودس وچ کړو په ټیشو باندې په کاغذ په پاڼه باندې نو بیا به اوبه استعمالوو که نه الجواب دا خبره یاده کې ما تاسو لږ ساعت مخکې و په ډېر ښه ځای کې دا خبره راغله چې څومره صفا چې زموږ دین دی او څومره موږ ته طهارت وي دومره بل د هېچا سره نشته دا انګریزان دا غیر مسلمه هندوان دا ټول یعنې په دنیا کې دوی څومره ترقي کړې ده او سړی چې دوی ظاهر ته وګوري سړی چې دا به څنګه یعنې صفا خلک نه دوی هېڅ د صفایي خیال نه کوي دغه شان د دوی تشې میچازې ډکې میچازې نجاست جنابت او دا هره جاخه د دوی دغه شان دي طهارت مهارت ته ګوري هم نه او د خنزیر غوښه خوره او شراب څښه او زنا کوه او لیواتت کوه والعیاذ بالله او دا ټولې جاخې روانې خو زموږ دین ته وګوره یو خبره موږ ته خوري چې ته به ځان صفا ساتي یو خبره موږ ته خوري او چې په ورځ کې یعنې په ورځ کې صرف چې سړی اودس چاردام صرف د 5 منځونو لکه نو 5 پیرې خو صرف دا مخ انځلي او لاسونه خپي دا بغیر د دې نه چې روټۍ ته انځي او هسې ګنده شي انځي او یا په منځ کې بیا اودس تازه کوي یا پکې غسل کوي او سهار چې راپاسي انځي او بیا چې اوده کېږي او یعنې بغیر د هغې نه دا 5 پیرې خو دي نو څومره طهارت والا زموږ دا دین دی دا ما ته ډېرو ملګرو ویلي کوم چې د انګریزانو ملکونو کې اوسېږي چې هغوی هلته اودس ماتې په ځای کې اوبه نه وي یعنې ته به ورننوځې یو ځای ته د اودس ماتې دپاره به جوړ شوی او هغوی که به ناشنا ناشنا ډیزاینونه وي او هر څه به پکې خو اوبه پکې نه وي ځکه چې هغوی دا نه محسوسوي چې اوبو ته ضرورت دی ځکه میچاز یې وکړه او بس د پینټ زیب راکړه او زه ګرځه مزې کوه دې کې څه هېڅ هم نشته دغه شان ډکې میچازي نو ټیشوان استعمالوي زموږ دا مسلمانان چې لاړ شي هغوی ته دا غټ مشکل چې یاره دا ټیشوان څنګه نو دا خبره یاده کوي چې اودس ګوره په کاڼو باندې وچول دا ثابت دي نو عامه طریقه ده مسلمانان یې کوي نو د کاڼي په ځای باندې ټیشو کاغذ دا هم استعمالېدی شي دا مسلې موږ طهارت په مسایلو کې تفصیلا ذکر کړي نو په ټیشو باندې هم یو سړی اودس وچولی شي یو دا خبره خیال به ساتي چې کم سے کم 3 ټیشوان به وي چې کاڼو کې دا مسله چې 3 کاڼي به استعماله 3 نه کم 3 نه زیات رسول الله صلی منع کړی چې 3 نه به کمه نه او د دې لپاره چې راځي د صفا شي د ګندګۍ بل دا چې سړی ښه کوشش وکړي د سبا چې د پته ولګي چې اودس یې پاک شو نو اوبه استعمالول لازم نه دي اودس وچیږي په کاڼو باندې یا د کاڼو په ځای چې څه شی کار ورکوي او یا په اوبو باندې او په دې دواړو کې چې یو وکړه بس هغه کافي دی چا په اوبو اودس وچ کړو صحیح دی او چا چې په کاڼو باندې وچ کړو یا په ټیشو په کاغذ او په کپړه باندې هم صحیح دی خو اوبه غوره دي د نورو شیزونو نه ولې ځکه چې اوبه صفایي ښه کوي خو که چا صرف په کاڼي اودس وچ کړو بس خبره ختمه شوه اوس وایي که اوبه پسې استعمال کړم نو که یي نږدې یو پسې استعمال کړه یعنې وروسته ورته اوبه میلاو شي زه اوبه استعمال بیا صحیح خو که اوبه په هغه ټیم کې وي اوس سوال دا دی یعنې یو سړي سره کاڼی هم شتي او یو سړي سره اوبه هم شتي دا دواړه جمع کول ګوره په دې څه دلیل نشته لکه بعض علما وایي اول به په کاڼي باندې اودس وچ کړي بیا په اوبو او دا ډېره غوره ده په دې څه دلیل نشته که اوبه یي او کاڼي نو کم یو استعمال کړه اوبه استعمال او که اوبه نه یي کاڼي یا د کاڼي په ځای چې کوم شی کار ورکوي هغه استعمال کا او خبره ختمه شوه اودس ستا څه شو وچ شو پوه شوې په دې مسله